بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او درنښت هیله ده چې ټول روغ جوړ صحتمند او خوشحال اوسئ. د تېرو درسونو په دوام باندې نن موږ به تاسې د روښانیانو سبک لولو. نو د دغه سبک بنسټګر چې دا بایزید بن عبدالله چې په بایزید روښان مشهور و، د روښاني سبک بنسټګر هم دی. په روښاني سبک کې دغه لاندې ځانګړنې راځي چې موږ تاسې باید وپېژنو تر څو هغه اثار چې په روښاني سبک لیکل سوي دي وپېژنو. په دې سبک کې پښتو ادب کې غزل، رباعي او قصیدې ډېره وده کړې. ورسره پښتو ادب ته نوي شعري فورمونه هم راغلي دي. یعنې په دغه ډول یا په دغه سبک کې پښتو ادب کې غزل او رباعي او ورسره قصیده په ډېره زیاته کچه ویل سوي دي او په دغو فورمونو کې شاعري سوې. د پښتو ادب په لمن کې اوږدې قصیدې د ستاینې، ویرنې او ویاړنې په منځپانګو کې ویل سوي دي. دغه سبک پښتو ادب ته تصوفي اصطلاحات ورګډ کړي دي. تصوفي لاهوت او وحدت الوجود او شهود او پیر او مرید او سالک او جام او ساغر او دغه ډول اصطلاحات پښتو ادب ته په همدې روښاني پیر کې یا په روښاني سبک کې ورداخل سوي دي. دغه ډول په پښتو ادب کې د وحدت الوجود او د وحدت الوجود په فلسفي او نظریاتو باندې چې دا په تصوف او عرفان کې کارول کېږي، په دې باندې شاعري او لیکنې سوي دي. بل په دغه سبک کې پښتو ادب د استعارو، تشبیهاتو او ادبي صنایعو خواته مخه کړې او زړه سادګي چې کومه لرله چې موږ تاسې په لرغوني ادب تاریخ دوره کې لوستي دي هغه یې له لاسه ورکړي دي. دغه ډول په دغه سبک کوم چې د پیر روښان ملاتړي او د هغه پیروان او مریدان ول هغه علي محمد مخلص ده، ارزاني خویشکی ده، میرزا خان انصاري ده، دولت لوڼی ده، واصل روښاني ده او عبدالله ده او دغه ډول ډیر نور پیروان دي. خو دو کې دغه نومونه چې موږ تاسې واخیستل دا اکثر دي بایزید روښان هممهالي ملګري او مریدان پاتې سوي خلک دي. د روښاني سبک او خیرالبیان ځینې نورې ځانګړنې هغه چې تر ډیره پورې په خیرالبیان پورې تړاو لري یا خیرالبیان هغه اثر ده د پیر روښان چې د ټولو مریدانو او د سبک له هغه نه الهام اخیستی ده. دا پیر روښان د 900 هجري قمري کال په دې پیړۍ یا د 10 هجري پیړۍ په اوږدو کې دا لیکلی ده او دغه لاندې ځانګړنې لري. لکه خیرالبیان دغه کوم متن چې و دا په مسجع نثر باندې لیکل سوی و، یعنې د هرې جملې په پای کې قافیه راغلې وه چې د آن او جان او په دغه قسم باندې قافیه راغلې وه، خو نور وزن هغه نور شعریت یې نه درلوده چې تاسې مسجع نثر پیژنئ. بل د محتوا یا منځپانګې له مخې خیرالبیان تبلیغي، دینی او اخلاقي مسایل رانغاړي. د پښتو ژبې سلاست او رواني نه لري. دا رواني ځکه نه لري چې دلته د عربي، فارسي او هندي ژبو ډیر زیات لغتونه کارول سوي دي تر څو پورې دغه مسجع نثر هغه قافیه سمه کړي چې په پښتو ژبه کې دغه ډول مخفي ټولې جملې د هغو دپاره کلمات موندل سخت و. نو په دې خاطر باندې په دې کې له دې ټولو ژبو نه کار اخیستل سوی ده. بل پښتو ادب ته یې عرفاني او تصوف د یو مسلک په توګه را داخل کړی ده، یا پښتو ادب کې عرفان او تصوف د یو مسلک په توګه منل سوی ده. بل د هندي فرهنګ اغیزې پرې څرګندې دي. دا ځکه چې د دغو شاعرانو او لیکوالو تګ راتګ له هندوستان سره یا په هغه وخت کې د لوی افغانستان او د هندوستان ترمنځ اړیکې ډېرې زیاتې وې، نو دغه لیکوال چې دغو سیمو کې اوسېدل خامخا د هندي فرهنګ اغیزه پرې وه او د دوی په لیکنو کې ځان را څرګند کړی ده. بل په دغو اشعارو کې حماسي او ملي روحیه څه ناڅه کمزورې ښکاري، په دې خاطر باندې چې په هغه وخت کې لوی افغانستان یو مرکزي حکومت نه درلوده، نو په دې خاطر باندې به ملي روحیه په دې لیکنو کې یو څه کمزورې وه. بل د روښاني سبک سرلاري بایزید روښان په خپله د دې سبک بنسټګر ده، خو د ده په مخالفینو کې هم د دغه سبک چې هغه په مسجع نثر د خیرالبیان لیکنه ده د ده په مخالفینو کې هم وده کړې. لکه اخوند درویزه چې ځان ته خپله ډله او خپل پیروان لري،
ده هم دغه مخزن الاسلام د همدې خیر البیان په بنسټ باندې په مسجل نثر باندې لیکلی ده، تر څو پورې د خلکو پام ډیر ورته راواوړي او د دې دغه کوم نثر چې ده دا آهنګین یا خوندور واوسي. کریمداد د اخوند درویزه د ډلې سړی ده او د همدې روحاني سبک پیرو شاعر او لیکوال ده. عبدالسلام او بل هم مصطفی محمد د نور محمد زوی چې د درویزه کړوسی راځي، دی هم د همدې روحاني سبک لاروی یا پیرو ده. اخوند قاسم او بابو جان هم د دې سبک وروستي لارویان دي یا پیروان دي چې د خیر البیان په لیکنه باندې پل ایښی ده او په همغه بنسټ باندې لیکنه کړې ده. نو دا ودې موږ او تاسې د نن ورځې درس تر بل درسه ښې چارې پاک الله مو مل شه.